اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اوریدونکو خویندورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نننۍ وظیفه چې کومه ده دا ډېره بهترینه وظیفه ده او دا به ستاسو ډېره خوښه شي. بعضې وخت کې خلک د چا سره مینه محبت وکړي تعلق وساتي یا تعلق ساتل غواړي او هغه بل کس چې دی هغه دله توجه نه ورکوي او د هغه دومره یادېږي چې شپه ورځ په ناسته ولاړه د شپې خوب نه ورځي او دغه کس یې مخې ته کېږي او دغه کس دته میلاویږي هم نه او د زړه نه هم نه وځي. نو د هغې دپاره انسان حیران شي چې دا سړی زه څنګه هیر کړم. نو نن به زه تاسو ته د هغې په باره کې یو ډېر بهترین روحاني عمل ښیم که چېرته تاسو به دې باندې عمل وکړو نو ستاسو به دغه محبت چې کوم دی د دغه سړي یا د دغه جینۍ مینه محبت به ستاسو د زړه نه وځي او ستاسو به هغه مسله ختمه شي. بعضې وخت کې د انسان خواهش وي چې دا ماته حاصل شو خو د نه د حاصلېدو څه لار جوړېږي او نه د هېرېدو لار جوړېږي. نن زه تاسو ته د هغې د هېرېدو لار ښیم چې دا به تاسو څنګه هېروئ. نو دې وظیفې ته چې کوم دی دې ته مکمل غوږ ونیسئ. ډېره اسانه وظیفه ده او انشاءالله العزیز د زړه په محبت سره چې وکړئ د عشق سره چې وکړئ د عقیدې سره چې وکړئ الله رب العزت به هم د دغه مرض نه خلاص کړي. د ماخوستن مونځ نه پس به روزانه سل ځل به دا دعا به وایئ چې رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصین. دا به تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري. دا به روزانه د ماخوستن مونځ نه پس سل ځل وایئ. بیا به سل ځل کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دا به وایئ او په زړه کې به دا سوچ کوئ چې یا الله زستانه بغیر د هر چا محبت د زړه نه وباسم او په زړه کې به هم دا اراده مکمل وکړي چې دا کس چې کوم دی دا زه هېرومه بلکل د ده سره د ده د عشق چې کوم دی د دې د محبت زه پرېږدم او کوشش به دا وکړي چې دا کم کس چې د خوښي د هغې څه د ناسته پاسته دا کمه کړي. انشاءالله العزیز په ډېرو لږو ورځو کې به الله رب العزت خپل محبت د ده په زړه کې واچي او دغه محبت به د ده زړه نه وځي او بیا به یې دا زړه په ده پسې ناقراره نه وي. نو ډېره بهترینه وظیفه ده. بې شمېره خلکو ته مې ښودلې ده او الله رب العزت رحم کړی دی او هغوی دغه مسلې نه الله رب العزت خلاص کړي دي. نو دا چې کوم دی تاسو کولی شئ چې دا عمل وکئ. نو که ستاسو هم چېرته په خپله چا سره داسې مینه محبت یا ستاسو چا پېژنګلوي نو دا ورته وښایئ. آیات درته یو ځل بیا ویم رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصین. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.